السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، نن چې کومه ورځ وه دا ډېره زیاته اهمه وه، بالخصوصا په عدالتي محاذ باندې ډېره زیاته اهمه وه. یعنې د اسلام آباد های کورټ، لاهور های کورټ او د سپریم کورټ نه داسې خبرونه راغلي دي چې یقینا د هغې توقع هېڅ چا هم نه کوله. یعنې لاهور های کورټ کې یو سلنډر شوی دی، د هغې سره سره د اسلام آباد های کورټ کې اول ځل په سټیټ باندې یو الزام ثابت شوی دی او په هغې کې صرف الزام نه دی ثابت شوی بلکې په هغې کې ډېر کسان داسې چې هغه سسپینډ شوي دي. دا کیس به هم زه ستاسو مخې ته ږدم چې دا کیس څه و او دا کیس په سټیټ باندې څنګه ثابت شو. د دې سره سره د اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان صاحب د ملیټري ټرایل په حوالې سره چې کومه سماعت و هغه هم شوی دی، د هغې په حوالې سره درته هم وایم او د سماعت چې کومه ده دا ډسپوز شوی هم دی. د دغې ډیټیل به هم ستاسو په حوالې مخې ته ږدم. په سپریم کورټ کې چې کومه ټریبیونل کیس و هغې باندې هم نن فیصله شو ده او په هغې کې چیف جسټس قاضي فایصل صاحب ویلي چې هغه په هېڅ حالات باندې به د دې بینچ نه جدا کېږي نه، او پاکستان تحریک انصاف وکیل ویلي چې هغه به دا سماعت نه اوري او هغې د دې سماعت بایکاټ کړی دی. په دې در سره هم خبره کوم، د دې سره سره درته دا هم وایم چې عمران خان صاحب په اډیاله جیل کې د صحافیانو سره خبرې کړلي او یقینا په دې کې ډېر شیزونو باندې هغې خبرې کړلي، بالخصوصا هغې د نوې ډي جی ایس آی په حوالې سره هم خبرې کړلي. دا زه هم ستاسو مخې ته ږدم. د ټول نه اول راځو جسټس یحیی افریدي چې کومه مخصوص سیټونه دي د هغې په حوالې سره هغې دوه خبرې کړلي. اولنۍ خبره خو هغې دا کړله چې سني اتحاد چې کومه دی هغې د مخصوص سیټونه چې کومه دي د دې حقدار نه دی او دوی ته دا مخصوص سیټونه چې کومه دي دا نشي میلاوی دی او د هغې درخواست چې کومه دی هغې مسترد کړی دی. خو د دې سره سره د یو بله خبره کړله او هغه ډېره زیاته اهمه خبره دا کړله، هغې ویلې چې پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي جماعت دی او د دې دا مخصوص یعنې دا خاص سیټونه چې کوم دي د پاکستان تحریک انصاف رسېدل که چېرته پاکستان تحریک انصاف د سني اتحاد کونسل په ځای باندې په خپله زموږ په دې عدالت کې درخواست دایر کړی وی، موږ به پاکستان تحریک انصاف ته دا سیټونه ورکړل وی. خو بل طرف ته موږ لیدلي وو چې قاضي فایصل صاحب خو د هغو نه د هغې سمبل او نشان هم اخیستی و. خو دا خبره نن جسټس یحیی خان صاحب کړله. الیکشن کمیشن چې کومه یو ځل بیا سپریم کورټ طرف ته رجوع کولو چې کومه دا یو فیصله کړله او د هغې وجه دا ده چې چیف جسټس قاضي فایصل صاحب چې څرنګه په سپریم کورټ کې چې دا نوې کمیټي ده په دا جوړه کړله د هغې نه بعد تاسو ولیدل چې څرنګه حالات روان دی. ذرایع وینا دا ده چې خاص سیټونو په حوالې سره چې تفصیلي فیصله د الیکشن کمیشن یو ځل بیا سپریم کورټ ته رجوع کولو فیصله کړله. د ذرایع مطابق مخصوص سیټونو په حوالې سره تفصیلي فیصلې باندې متفرق درخواست دایر کولو غور چې کوم ده شروع شوی دی. الیکشن کمیشن د طرف نه سپریم کورټ فیصلې باندې متفرق درخواست چې کومه ده دایر کولو غور شوی دی. په 12 جولای باندې چې د سپریم کورټ عبوري فیصلې چې سپریم کورټ او الیکشن کمیشن سره سره مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ 3 نظرثاني درخواستونه چې کوم دي دلته هم دایر شوي دي، دا هم ذهن کې ساتل پکار دي. اوس راځم او درته د الیکشن کمیشن ټریبیونل چې کومه ده د تشکیل په حوالې سره په سپریم کورټ کې چې کومه ده یو فیصله محفوظ شوې ده د دې په حوالې سره درته هم خبره کوم. چیف جسټس قاضي فایصل صاحب په سربراهۍ کې 15 رکني بینچ چې کومه ده پنجاب کې چې الیکشن ټریبیونل تشکیل دی هغې متعلق الیکشن کمیشن اپیل باندې سماعت کړی دی. په دوران سماعت کې سلمان اکرم راجا، حامد خان او الیکشن کمیشن وکیل چې کومه په عدالت ته پیښ شوي دي. د سماعت په آغاز کې جواب دهنده سلمان اکرم راجا وکیل حامد خان صاحب چیف جسټس باندې اعتراض وکړو او هغې ته وویلې چې په تا باندې زموږ اعتماد نشته چې ته دا کیس واورې. چیف جسټس قاضي فایصل صاحب ویل چې ورجانه په آرام سره ته تللی شې، که ته چېرته د دې حصه نه جوړېږې نو مه جوړېږه او زه خو چیف جسټس یم، زما مرضي ده چې څرنګه زه دا کیس اورم او څرنګه زه د دې فیصله کوم، هېڅ قسمه مسله نشته. او هغې ویل چې تاسو تللی شئ نه. قاضي فایصل صاحب دلته چې دی په خپله خبره باندې ودرېده او هغې ویلې چې دا قانوني دی او که غیر قانوني ده خو زه د دې بینچ نه جدا کېږم او هغې په خپل بینچ باندې چې کومه دی ودرېده. دوران سماعت کې او د دې سره سره پاکستان تحریک انصاف وکیل ویلې چې هغې د دې بایکاټ وکړو او ویل چې دا کیس موږ مزید نه اورو. سماعت جسټس عقیل عباس ریماس ورکړی چې الیکشن کمیشن تحریري جواب مطابق های کورټ سره مشاورت چې کومه ده مشاورت باندې مسله حل شوې ده. په هغې باندې وکیل الیکشن کمیشن وویلې چې جی لاهور های کورټ 4 ټریبیونل جوړ کړی دي او باقي ټریبیونل چې کومه دي د قانون د بدلېدو نه پس به دا الیکشن کمیشن جوړی او دا د الیکشن کمیشن چې کومه ده د هغې په لاس کې اوس راغل ده. په هغې ورته چیف جسټس قاضي فایصل صاحب ویلې چې قانون موجود دی او قانون یو په کتاب په شکل کې موجود ده، څوک بدقسمتۍ نه کتاب نه لولي او ماسو پیرې ویلې چې تاسو دا کتاب لولی. یقینا قاضي فایصل صاحب تاسو پېژنئ چې هغې څرنګې ویل غواړئ. اسلام آباد های کورټ کې عمران خان صاحب ملیټري ټرایل متعلق باندې ایډیشنل اټارني جنرل په بیان نه بعد چې کومه درخواست چې کومه دا ختم کړی شوی دی.
اسلام آباد های کورټ باندې پی ټی آی عمران خان صاحب ممکنه ملټري حراست او ټرایل رکولو درخواست چې کومه دا ختم کړل شوی د منګل په ورځ باندې یعنې د نهي په ورځ باندې پی ټی آی ممکنه ملټري حراست او ټرایل رکولو درخواست باندې سماعت شوی د جسټس میاګل حسن اورنګزیب په درخواست په سماعت په دوران کې اډیشنل اټارني جنرال منور اقبال دوګل عدالت ته ویلې چې باندې پی ټی آی ملټري ټرایل کافي الحال هیڅ قسمه صحیح اراده نشته او که چېرته فیصله وشوه قانوني طور به کار به اپناویږي. اډیشنل اټارني جنرال ویلې چې ملټري ټرایل فیصله وشوه نو پهله اول به سیول مجسټریټ ته درخواست دی او د هغې نه بعد چې کومه دی د هر څه به بیا مخکې لیدلی کېږي. په سټیټ باندې هم یو الزام چې کومه دی دا چې کومه دی دا ثابت شوی دی او هغه الزام چې کومه دی حبس بېجای چې کومه دی درې شهریان چې کومه دي دا د تاڼه سنجاني کې چې سچو صاحب د خپل ځان سره ایښودي وو د هغې نه بعد چې کومه دی آی جي اسلام آباد په هغې باندې اکشن اخیستی دی او آی جي اسلام آباد چې کومه دی په هغې کې ډېرې معطلۍ کړلي یعنې ډېر کسان یې معطل کړلي او اسلام آباد های کورټ منیب اختر صاحب جسټس منیب اختر ورته ویلي دي چې تاسو سوري جسټس عامر فاروق صاحب ورته ویلي دي چې آی جي صاحب چې کومه کار کړی د دې خو تعریف کومه خو هغې ورته دا ورسره هم ویل دي چې داسې کار چې کوم دا په ملک کې نه دی په کار او یقینا دا ایس ایچ او صاحب یوازې نشي کولی بلکې په دې کې به د دوی سره غټ غټ افسران شامل وي او د غونډو خلاف کاروایي کول چې کومه دا ډېره زیاته لازمي ده. بیا راځم او دا ته وایم چې عمران خان صاحب ویلي دي چې د جمعرات په ورځ باندې به عادي وو یعنې د زیارت په ورځ باندې به ملګیر احتجاج کېږي چې په عدلیه باندې کومه حمله شوه د دې په حوالې سره او بیا ویل چې د هفتې په ورځ باندې به دوی په پنډۍ کې یو خپله جلسه کوي او دا جلسه به د پاکستان تحریک انصاف وي. عمران خان صاحب نن په اډیاله جیل کې ډېر زیات اهم خبرې کړي دي دا زه هم ستاسو مخې ته ږدم کوشش کوم چې کومه اهم خبرې دي دا د ستاسو مخې ته کېږدم ځکه چې ویډیو ډېره زیاته غټېږي. عمران خان صاحب ویلي چې جنرال عاصم منیر صاحب چې کومه دا وخت هغه ملک چلی او چې دا ټولو خلکو ته پته ده هغې ویلې چې جنرال عاصم منیر زما د ماتېدو دپاره توشخانه ریفرنس په ما او په بشرا بیبي صاحب باندې چې کومه دایر کړی دی هغه ویلې چې زه او زما بیبي چې کومه ده هغې ته څه وشوم د هغې ذمه دار جنرال عاصم منیر صاحب دی. لندن پلین چې کومه دی جنرال عاصم منیر صاحب او نواز شریف صاحب په درمیان کې وو هغه ویلې لندن پلین په حوالې سره ججز چې کومه دي هم د دوی سره ملاو شوي دي او ججز تقرریان چې کومه دي دا هم ججز چې کومه دی د دغه طرف نه شوي دي. هغې ویلې چې په اګست په میاشت کې چې کله زه ونیولی شوم نو د هغې دپاره هم چې زما بیډروم ته دې راورسېده زما نه پرس او زما چیک بک چې کومه دی دا دې واخیستو. مزید د بیا نورې ډېرې زیاتې خبرې کړلې په دې خبرو کې دوی دا هم ویلې دي چې فواد چودھري صاحب چې کله ګرفتار شو نو هغې ویلې چې هغه خو پریس کانفرنس هم کړی خو د هغې باوجود د واده مواب ګواه دپاره هغه چې کومه دی هغه بیا هم په خپل حراست کې ایښودی و. د دې سره سره هغې دا خبره هم وکړه که چېرته شاه محمود قریشي صاحب او وزیر کومه چې وزیر اعلی پنجاب و که چېرته د عمران خان صاحب په دور کې که هغه چېرته نن وغواړي او پریس کانفرنس وکړي یعنې پرویز الهي صاحب نو هغه سبا ته هم چې دی خلاصېدلی شي یعنې هغه چې دی دا ټوټل کیسونه ختمېدی شي خو یقینا هغې چې دی پریس کانفرنس نه کوي. بیا هغې حمید الرحمن کمیشن په حوالې سره وویل او بیا د 1971 په حوالې سره وویل چې پاکستان نه مشرقي پاکستان څرنګه جدا شو دا ټول خبرې وکړې هغه ویلې یو خبره خو دا هم کړله چې جنرال عاصم منیر صاحب چې کومه دی د بادشاه په شان ده شاته ناست دی او محسن نقوي صاحب د وایسرای په شان ته چې کومه دی مخکې رامخکې کړی دی. هغه ویل چې شهباز شریف صاحب خو صرف پیتې کټ کولی شي د هغه نه علاوه د هغې هېڅ قسمه کار نشته یعنې مزید هم نورې ډېرې خبرې کړلې. بیا هغه ده چې د جنرال باجوه صاحب سره دې رابطه وکړه د جنرال باجوه صاحب نه بعد هغې عاصم منیر صاحب ته فون وکړه او دا فون یې په عارف علمي صاحب باندې وکړه ورته وویلې چې موږ ستا خلاف به هېڅ قسمه کاروایي نه کوو او تاسو نیوټرل شئ او هغه ویل چې زه به هم ستاسو خلاف څه کاروایي نه کوم او زه به نیوټرل یم او زما د دغه سره هېڅ قسمه سیاست سره کار نشته. بیا هغې ویلې چې څرنګه زه د قمر جاوید باجوه صاحب سره ملاقات کولی شم او ملاقات د هغه سره په هغه وخت کې کولی شم چې کله د زما حکومت غورځولی دی د خپل ملک د مفاد دپاره د هغه سره ملاقات کولی شم زه د خپل ملک د مفاد دپاره د هر چا سره چې کومه دی ملاقات کولی شم. یعنې د هغه مطلب دا و چې د جنرال عاصم منیر صاحب سره زه اوس هم مزید جوړه کول غواړم که چېرته دی زما سره غواړي. د دې نه علاوه عمران خان صاحب د ډي جي ایس آی په حوالې سره خبرې وکړې او هغې وویلې چې ډي جي ایس آی د بدقسمتۍ نه د پاکستان د خبرونو زینت جوړ شوی دی. هغه ویلې چې په دنیا کې موږ ته په یو ځای کې دا مثال نه میلاویږي چې په دنیا کې په یو ځای کې د ډي جي ایس آی په تعیناتي باندې داسې د خبرونو زینت جوړ شوی وي. هغه ویلې چې دا بدقسمتۍ نه زموږ په ملک کېږي. نو کوشش کوم چې مزید دا رنګې څه خبرونه وي هغه ستاسو مخې ته ږدم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.